بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او مهربان خدای په نامه باندې د دې ونې خپرونه شروع کوو. او نن د 2025 کال د جولای 24مه ورځ ده. زه او زمونږ ښاغلي ملګري ټول ستاسو په خدمت کې وطنوالو، هر چېرته چې هستئ ستړي مه شئ، په خیر راغلی. خدای دې تاسو ټولو ته ښې ورځې شپې په مخ کې او صحت ولرئ، او وطن له دې الله پاک خیر پېښ کړي. خدای دې په وطن کې روغه آرامي راولي، غربت دې الله پکې ورک کړي. خدای دې مشرانو ته د دې فرصت او وخت ورکړي چې د افغانستان په راتلونکي باندې ډېر عمیق او دقیق فکرونه وکړي او نیک تصامیم د ټول وطن او د ټولو وګړو په خیر باندې تصامیم ونیسي. دا زمونږ غوښتنې دي او زمونږ په دعاګانو کې همیش په لمانځه کې موږ زه خو خپله همدا دعا کوم هر وخت. الله دې قبول کړي. تاسو ټول ته هرکلی وایم. ګرځوال صاحب دې ستړی نه شي، ځاځی صاحب په خیر راغلی. مننه قربان شم. کریم صاحب تاسو په خیر راغلی. تابع صاحب ته احترام، ستړی نه شي تابع صاحب په خیر راغلی. دوستانو عزیزانو، دا خبره هر هفته کوم ځکه ډېر امکانات لري په هره جمعه کې زموږ خپرونې ته یو دوه درې نفره نوي راځي، نوي پیدا شي زموږ خپرونه اوري. هغې د په خاطر باندې کوم چې دوی د دوستان چې نوي راځي زموږ خپرونه ګوري، د دوی د زموږ د خپرونې سره آشنایي او بلدتیا لږه ډېره لوړه شي. هغه دا ده چې موږ په هره اونۍ کې د تېرو اونۍ په واقعاتو کې غږیږو، ډېر مختصر فقط یادګیرنه کوو. خو د هرې اونۍ لپاره زموږ خاصه خپرونه لرو، خاصه موضوع لرو، په هغې باندې زموږ بحثونه دي. زموږ بحثونه د وطن د خیر، د سعادت، د اطلاع، ترقۍ او بقا لپاره دي. دا د دې لپاره نه دي چې موږ د چا بد وایو، د چا سپکه کوو، یا د چا سره مثلا خدای ناخواسته بدبیني او دښمني لرو. موږ ته دا وطن او د دې وطن وګړي ټول د یو لاس ګوتې دي، او ټول راته په یو شان باندې عزیزان دي، او د ټولو عزت او احترام لرو. خو په هیڅ خاینې ملي باندې صرفه نه کوو. هر چا چې دې وطن سره خیانت کړی او زمونږ وس پې ورسېږي او ضرورت وي او غوښتنه د دې پروګرام وي او زمونږ د پالیسیو سره برابر وي، نه ورباندې صرفه کوو او نه ورباندې هغه زمونږ د افغانستان د ځوانانو خبره بریک پې نه نیسو. بریک پې نه نیسو او خدای دې هېڅوک زمونږ دغه علاجۍ ته او دې ژرندې ته نه وراشي، ځکه چې هاخوا ته بیا هډوکي میده میده یې وځي وطنه. په هر صورت باندې تېره اونۍ کې موږ ټولو زموږ ملګرو د تېرې اونۍ په واقعاتو باندې چې سره بحثونه کول، دوه موضوعګانې ډېرې مهمې وې. یو خو په دغه لنډه ورځ باندې چې یعنې پرون وه، زمونږ د افغانستان ډېر معزز د احترام وړ لوی ستر شخصیت او پادشاه چې 15 کاله په دې وطن کې سلطنت وکړو، پادشاهي وکړه، د هغه د وفات ورځ وه. او د هغه په ژوند باندې ډېرې خبرې ډېر وخت او ډېر کسان غواړي. موږ یې ډېرو مختصره یادګیرنه کوو. د دې وطن سپین ږیری دی او د دې وطن ډېر ښه پادشاه و، یو معزز پادشاه و. د دې وطن واقعي او هغه حقیقي پلار چې و همدا ظاهرشاه و. د ظاهرشاه دورې ته خلک طلایي دوره وایي، خو زه ورته طلایي نه وایم، زه ورته د الماسو دوره وایم. دا د الماسو یوه دوره وه، په دې کې د انسانانو عزت خوندي و، په دې دوره کې ازادي موجوده وه، په دې دوره کې ترقي موجوده وه، په دې دوره کې د وطن په آینده باندې خلکو فکرونه کول او بنیادونه ورته ایښودل کېده. دا هغه دوره وه چې ورو ورو افغانستان د ترقۍ خواته په مستحکمو او قوي بنیادونو سره په مخ باندې روان. د اعلیحضرت په دوره کې ډېرې ښې خبرې وشوې. خیر زموږ ملګري به ورباندې ډېرې خبرې وکړي. په ما باندې یو څو اعتراضونه په نورو هفتو کې شوي دي چې ته ډېرې خبرې کوې. نو ما ورته ویل هلکه چې خبرې ونه کړم خیر څه وکړم، خبرې خو به کوم که نه. او د خبرو لپاره دا پروګرام ده. هو که نه. خو په هر صورت باندې ډېر به په دې خبره دوستان خبرې وکړي. بله خبره زمونږ دا ده چې په دغه څو راتلونکو ورځو یا اونیو کې زمونږ د ګران وطن افغانستان، چې دا مونږ ورته وایو دا زمونږ وطن دی، مونږ ته عزیز دی، مونږ په دې کې راډیو شوي یو او د لوی تاریخ څښتن دی، او د استقلال ورځې ده، دا راتلونکې ده. دا ورځ به خلک لمانځي، هر چېرته څوک یې لمانځي، څوک یې غندي، څوک یو څوک څوک بل څه. خو ټول هغه کسان چې ځان د دې وطن بچي نه بولي او ځان د دې وطن نه بولي او ځان دغه وطن ته متعهد نه بولي او نه دي ورته متعهد، هغوی د دغسې لمانځنو سره پټ دننه
په ګوښه شکل باندې مخالفتونه کوي او غلطي خبرې هم د خولې نه وځي. په طور د مثال یو ځای کې ویل شوي وو چې موږ کوم استقلال ونمانځو. هلکه نو ته په دې دومره نه پوهېږې چې کوم استقلال ونمانځو، نو په دغه سټیج ولې ولاړ یې؟ او ستا سویه د دې سالون نه ټیټه ده. دا د اول ځم نه بېرته شروع وکړه، هر څه ولوله، ځان پوه کړه، بیا راځه په دې سټیجونو درېږه او خطابې ورکوه. دا زمونږ دوه مسایل دي، په دې باندې غږېږو. د اوله مسله باندې به د ظاهرشاه علیه الرحمه د وفات په باره کې زه نه پوهېږم چې کریمزی صاحب که تاسو آماده استئ خبرې لري ورته، نو خو تاسو نه به شروع وکړو. خو د هغې نه مخکې به زه دومره خبره وکړم چې اعلیحضرت د اکتوبر په 15 1914 کې 92 کلنو چې وفات شو. او د اقرب په 14مه په 1312 کې د افغانستان پادشاه شو، چې په هغه وخت کې د ده عمر 14 کاله و یا 18 و. او د ده تولد اصلا په کابل کې شوی دی. په 1293 کې د میزان په 22مه ورځ باندې په کابل کې متولد شوی دی. خلک خبرو ته عمیقا فکر نه کوي. زما په نظر باندې خیر دا خبرې ډېرې دي دلته، وخت ما ته کم دی، دوستانو وخت ډېر دی. زه په دې عقیده یم چې دا په افغانستان کې چې تاسو څه فرهنګي، سیاسي، اقتصادي، عمراني، صنعتي، زراعتي پیشرفتونه ګورئ او پلانونه او طرحې ورته ګورئ او د دې شي بنیادونه لټوئ، دا د اعلیحضرت امان الله خان په وخت کې یادګیرنه وشوه. د اعلیحضرت نادر خان په وخت کې په عملي صورت باندې ورباندې کار شروع شو. او د اعلیحضرت ظاهرشاه په 45 کاله سلطنت کې دغه تحرک یوې جګې مرحلې ته راورسېده چې اوس ورته موږ وایو چې د پادشاه دوره طلایي دوره وه، ځکه چې په هغې دوره کې دا ټول شیونه شوي وو. شفاخانې جوړې شوې، بانکونه جوړ شو، پوهنتونونه جوړ شو، نهرونه جوړ شو، سړکونه جوړ شو. افغانستان د خارجي هیوادونو سره وصل شو. د افغانستان حیثیت، سیاسي حیثیت، عزت او آبرو په دغه دوره کې هم ومنل شو، هم جهاني شوه. د افغانستان پاسپورټ او د افغانستان خلکو ته په جهان کې خلکو په درنه سترګه کتل. د افغانانو عزت موجود په ټولو ځایونو کې. دا ټول د چا د برکته و؟ دا د پادشاه له برکته و. پادشاه ډېره خواري وکړه چې خپل ځان د دنیایي معاملاتو او په دنیایي حرص او جګړو کې بې طرفه وساتي، دا مملکت حفظ کړي او د مرګونو دروازې وتړي. همدا دلیل چې 45 کاله په دې وطن کې د جنگ، جګړو، بدبینیو او منفي تفکراتو، هغه په سیاست کې که په اقتصاد کې په هر څه کې د دې ټولو مخه نیول شوې وه. ښه مې په یاد دي، ښه په یاد مې دي، دغه وخت کې ښه ځوان زلمی وم، د اعلیحضرت ظاهرشاه په وخت کې او د مرحوم شهید داود خان په وخت کې یو ډېر شرموونکی سوال، او چې خلک په پې شرمېده چې په یو محفل کې یا د یو 4-5 کسانو په مخ کې څوک د چا نه پوښتنه وکړي چې ته د کوم ځې او یا ته په قوم څوک یې. دا هغه سوال چې هر چا به کوو، دی به په جامعه کې خپل هغه سټیج او پرستیج به د لاسه ورکړو. په همدې سوال شرمېدو او په همدغه سوال به بیاوه کېدو چې دا خو یو ملت دی. دې کې سوال چېرته شته چې ته د چا نه سوال وکړې چې ته د کوم ځې؟ زمونږ ټولنه د سیاسي شعور د نګاه نه دغه مرحلې ته رارسېدلې وه. زه د اعلیحضرت مرحوم ظاهرشاه علیه الرحمه روح ته د خدای نه جنتونه غواړم، دعا ورته کوم. الله پاک دې وبخي او خدای دې وطن له خیرونه پېښي. کرنځی صاحب راځه، زما د خبرو نه ستا وار دی، غوږ یو درته ټول. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او احترامات ټولو ګډونوالو او اورېدونکو ته. تاسو د داسې یو درانه او د عظیم شخصیت بحث راواچوئ چې د هغه د شخصیت په اړه باندې به زما الفاظ او زما خوله ډېره وړه وي. دا د افغانستان دپاره داسې یو لویه سرمایه او یو لوی عظیم شخصیت او یو عظیمه دوره وه چې په دې معنی که
پروفیسوران هم کینی نو د دې بحث هغه د پای به پیدا نه کړي چې کوم اړخ کې د دې سړی ستاینه وکړي د دغه دورې که وی د افغانستان خودمختاري یا د استقلال بحث موجود و آزادۍ بحث موجود و واقعا واقعي بڼه باندې موجود و که د عمران یا د بازسازۍ بحث موجود و واقعي بڼه باندې موجود و د شاهي نظام کې داسې یو غښتلي او داسې مقتدر صدراعظمان د په دغه سمت باندې ګمارلي وو چې یعنې د افغانستان ویاړ دی د پاچا د دورې هغه اصلي ویاړونه دغه افراد کېدای شي چې د هغې د جملې نه د دوو ډېر دي خو دا د دوو یادونه ډېره مهمه ده چې موسی شفیق الله دې ورته جنتونه نصیب کړي چې د هغه یو پرکاره او پرتلاشه شخصیت یو قوي یو مقتدر ډیپلومات و د هغې تر څنګ د داود خان سردار داود خان یادونه لازمي ده چې دغسې درانه شخصیتونه پکې د سره په دې دوره کې په مختلفو شعبو کې دغه مصروف او د وطن د بازسازۍ او د انکشاف یو فکر په جدي بڼه باندې روان د خارجي مداخلو نه دغه وطن خلاص و هیڅ چا پکې په داسې شکل باندې جاسوسان نه لرل لکه نن یا د لنډو مودو کې چې موږ شاهدان یو چې د نړۍ شبکې راغلې او په افغانستان کې مسلط شو د پاچا په وخت کې دغه افتخار موږ لرلو چې هیڅ نه وه دغسې جاسوسي شبکې نه وې مسلط او نه په قدرت کې دغه څو کلونه چې موږ د داود خان د دورې نه را په دې خواته شاهد یو چې هر نظام چې راغلی په افغانستان کې مسلط شوی دی یو چا د خوا نه لاسپوڅی دی د یو چا دستوري رالېږل شوی دی چې واک د افغانانو سره نه دی افغانان پکې صرف هغه د تناره د خس په شان سوځېدلي دي او د پاچا د دورې نه یا د پاچا د دورې نه پورته کومې دورې چې تېر شوي هغه د افغانستان واقعي هغه د لباس سره مناسبې دورې وي د ولس او د نظام ترمنځ واټن نه موجود هغه ولس په هغه نظام کې ځان لیدلو او خپل حیثیت او خپل موقف یې لیدلو پاچا په اړه باندې که موږ هر څومره بحث وکړو دا به کم وي پاچا یو نمونه‌یي سیاستمدار د افغانانو دپاره یو نمونه‌یي دوره وه د افغانستان په معدنیاتو باندې د افغانستان په سرحداتو باندې د افغانستان په اردو باندې د افغانستان په زراعت باندې په داسې اندازه باندې کار روان و چې دغه وطن په خپله ډوډۍ پیدا کول نو اوس که موږ د پاچا دوره راواخلو او د دې معاصرو دورو کې د کوم بل نظام سره مقایسه کړو دا هېڅ امکان نه لري هغه د کور واقعي مالک و او هغه ماموریت او هغه دنده او هغه دورې د مالک په شکل باندې ترسره کوله نه دا چې د بادار د رضایت یا د یو چاته د ښه ګزارش ورکولو دغه مسؤلیت لري هغه ولس ته مامور او ولس ته خپل ګزارش ورکول او الحمدلله که د تعصب او د تنګ نظرۍ نه سړی راووځي ټول اقوام په دې باندې قایل دي چې د پاچا اعلیحضرت دوره کې ټولو قومونو ځان په نظام کې لیدلو داسې هیڅ قوم بې برخې نه و پاتې په نظام کې هر قوم ته د هغه قوم په سطحه او د قوم په خواست باندې ارزښت ورکړل شوی و هیڅ نه وه قومي او تعصبي بحثونه نه و دغه ولایات که به سړی دغه وکړي داسې د هغه وخت تاریخ هغه تشکیلاتونه وګوري په هغه تشکیلاتو کې په داسې بڼه باندې نه مطرح د بحث لکه دا اوس چې موږ کله یو ولسوالي بغاوت وکړي چې زه خو د دې قوم مقابل نه یم او کله بله ولسوالي او کله یو قوم کله دغه شیان نه موجود د پاچا په دوره کې یو ملي او اجتماعي فکر موجود و په افغانیت باندې خلکو ویاړ کولو ملي سمبولونه او ملي ارزښتونه پالل کېدل د هغې د جملې نه چې دغه د قانون اساسي
بحث ډیر مهم دی چې داسې متمدن او پرمختللی قانون موږ لرلو د هغه وخت چې دغه 20 کلنه جمهوریت دوره کې چې کله دغه نړیوال راغله او د نړیوالو د دې ټولنې مطالعه او دغه شروع کړه چې په څه بڼه باندې دوی د کوم قانون د لاندې باید دلته ژوند او ډسپلین، نو مجبوره مکلفه شو چې د پاچا قانون ته مراجعه وکړي او د هغه قانون په الهام باندې یو ډېر لږ تغییر، مثلا چې دغه د اثر هغه د تمدن کوم نوي اثار را منځته شوي د دغه اثارو په اضافه کولو باندې هماغه قانون تطبیق شلو. زه فکر کوم زما په اغلب او زما د مطالعې په اندازه باندې امکان د دې لري چې موږ 90% د پاچا د دورې قانون اساسي تطبیق کړلو په دې 20 کلنه دوره کې. او اوس که موږ د موجوده وختونو او موجوده وضعیت را واخلو، نو زه فکر نه کوم زما سره خو داسې کم کلمات او الفاظ نشته دی چې سړی پرتله کړي یا مقایسه کړي د هغه وخت سره. نو هغه واقعا یو غني دوره وه، یو مستقله او یو خودکفا دوره وه او د دې ټول برکت او کریډټ پاچا ته ځي. داسې یو حلیم او مهربانه پاچا چې په نړیوالو سره موږ اوس د بعضې تاریخي بحثونو کې داسې ذکرونه اورېدلي دي چې ډېرو هېوادونو زموږ رئیس جمهوران یا صدر اعظمان نه دي پرېښي، اجازه نه ده ورکړې چې دغه هېواد ته دغه شي، ولې پاچا ته به د نړۍ هر هېواد منتظر و چې څه وخت د تشریف وروړي او د خلکو سره یو څه ناسته ولاړه ده چې دغه هم نه د نړیوالو لپاره د یو افتخار بحث و. بله موضوع دغه زموږ په افغانستان کې چې دغه اصلي بحران رامنځته شلو، دغه د بحران وجه د پاکستان تاسیس و او واحد اعلی حضرت محمد ظاهر شاه چې د دې پاکستان د تاسیس مخالفت کړی دی او د هماغه ورځې نه دغه بدبخته تورمخې پنجابی په دې هڅه کې دی چې زموږ د هماغه پاچا فرمان په څه شکل باندې وي، داسې مصنوعي کرکټر یې رامنځته کړلې، داسې خلک یې رامنځته کړه چې په څه شکل باندې دوی وکړلی شي چې د هغه زموږ د لوی او عظیم شخصیت تصمیم ته دوی یو تغییر ورکړي. نو د ویلو خو ډېر څه دي، زه به خپله برخه باندې همدغه ډېر تشکر ډېره مننه. زازا صاحب تاسو غواړئ څه خبرې لرئ په پادشاه؟ سلامونه نیکي له خادم صاحب تاسو ته، ګردیوال صاحب ته، تابع صاحب ته، کریمزي صاحب ته او ټولو لیدونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. کریمزي صاحب خبرې ورباندې وکړې، زه نور څه نه وایم، یوه دقیقه به وایم چې خدای دې وبخي پاچا صاحب جنتونه په نصیب کې ارواح یې ښاده وي. هغه ډېره لوړه کړنه دا وه چې افغانستان یې په نړۍ سطحه د افغانستان غیر منسلکتوب او ناپېلتوب ساتلی و. د ټولې نړۍ هېوادو سره یې ډېرې ښې اړیکې لرلې او ډېره ستره کړنه یې بله دا وه چې د ده د پلار د خدای وبخي اعلیحضرت نادر خان کله چې د سقاو زوی کلکاني راغی، د شمالي نه د 200 نفرو سره د افغانستان یې ونیولو او دلته چې و 9 میاشتې د حکومت وکړو. منتها بیا د دې دپاره چې هم د پلار په وخت کې هم د خدای دې وبخي دواړه ظاهر خان په وخت کې د 3 سترو ولایتونو لوی قندهار، لوی پکتیا، لوی ننګرهار د دوی ټول هغه وخت کې والیان نه وو، د نایب الحکومه په نامه باندې یادېدل. نایب الحکومګان یې ټول نظامي افسران وو، ولې په دې پوهېدل چې دا وطن د یرغلګرو څخه یوازینی څوک چې ساتلی شي همدغه ستر ملت پښتون دی چې ساتلی شي او همدغه 3 ولایتونه چې کولی شي دا وطن د ټولو یرغلګرو او جنایتکارانو څخه وژغوري. نو هماغه و چې ځاځي و منګل و وزیر سره یو ځای شول. ځاځي و وزیر د ځاځي له لارې نه لوټکوره ورته وایي، تاسو خو نه ده معلومه، د باندې و بیا پسې مداغې او سقاوي ډاک ته لاړل، منګل د بالاحصار د ګردیز ته لاړل، هلته د سقاو زوی ته یې ماتې ورکړله او بیا پسې ځاځي و وزیر راغلل دشتې هغه ته مداغې ته،
د دوی یو قمندان و د پردل په نامه هغه ته ماته ورکړه. بیا لاړل شیر دروازې ته، د شیر دروازې نه په ارګ باندې ډزې وکړلې، د باروتو ګدام ته ور واچولو، د سقاو زوی وتښتېدو. هغه راغلل نادرخان په پاچاهۍ کېنولو، یوه ټوکم به پکې وکم، زمونږ هغه د زازیو 2 کسه وو، دوستمیر و ولسمیر، ستاسې سره ګاونډي هم ته هم ښه پېژنې په هغه کې. هغه ورته ویل چې خلکو دغه نادرخان مه په کېنوئ، ولکه د پاچاهۍ نه راکښته کړئ، ما په کېنوئ چې هر وخت وغواړئ ما کولی شي د پاچاهۍ نه راکښته کړئ. ممتاز زازي بیا لاړل، هغو ته د زازي جنرالي و نایب سالاري و برګټي ورکړله. نو بیا هغه نه وروسته دغه 3 ولایتونه چې وو دې کې نظامي نایب لقمهګان وو چې د دې لپاره چې وساتي. نوره دې خدای دې وبخي برین جنت په نصیب کې. نوره زه څه نه وایم، زیاتې خبرې په ډېر تشکر کوم، ډېره مهرباني. د اعلیحضرت ظاهرشاه په دوره کې ډېره مهمه خبره دا ده چې کریمجي صاحب تذکر وکړ د قانون اساسي تشکیل په 1968 کې او د شاهي مشروطه کړه. مشروطه شاهي په معنا باندې خلک ځان نه پوهېږي، خصوصا زموږ ځوانان دا په دې باندې نه پوهېږي. مشروطه شاهي د دې معنا دا وه چې پادشاه د مملکتدارۍ په امورو کې خپل ځان او خپل خاندان مطلق یوې خواته کړ او ټول اختیارات یې د مملکت صدر اعظم ته او حکومت ته په لاس ورکړل. په ټولو شیانو کې بس د صدر اعظم تصامیم، د صدر اعظم فیصلې، د پارلمان تایید او د قضا او سترې محکمې او محاکمو فیصلې هغه عالی فیصلې وو او دغه څه ورته قابل د قبول وو، پادشاه پکې غرض نه کاوه. دا ډېر لوی کار و. لوی کار په دې باندې و چې د افغانستان موږ دا وایو چې موږ 15,000 کاله تاریخ لرو. په 15,000 کاله تاریخ کې د دې ملک پادشاهیګان او سلطنتونه یو یې هم داسې نه وو، ټول مطلق العنانه سلطنتونه او پادشاهۍ وې. دا یوه خبره ډېره مهمه وه. او بله خبره پکې ډېره مهمه دا ده چې د اعلیحضرت ظاهرشاه په دوره کې 9 صدراعظمان راغلي دي. په 9 صدراعظمانو کې 3 د شاهي خاندان دي او 6 نورې د دې نورو خلکو دي، چې بیا په هغه 6 کې موږ د ډېرو ښو خلکو نومونه اخیستی شو. مثلا ډاکټر یوسف خان دی، مرحوم ډاکټر ظاهر دی، مرحوم موسی شفیق دی، مرحوم اعتمادي دی. دا ټول دی الله وبخي، ټول وفات شوي دي. دې وطن ته، د دې وطن ترقۍ ته، د دې وطن اطلاع لپاره، په دې وطن کې د ورورۍ او ملي یووالي لپاره دا ټول متعهد او ژمن شخصیتونه وو او تر خپل حد او توانه پورې د ټولو خوارۍ هم وکړې چې دغه وطن دغه مرحلې ته راولي. موږ په هغه وخت کې واړه وو، خو دا خلک په هغه خبرو باندې دوی هغه وخت پوهېدل چې اوس پرې زموږ سر خلاصېږي. خو د هغه وخت نه د دې ټولو خطراتو د مخنیوي لپاره دوی په تمهیدونه کېښوده، بنیادونه یې ورته ایښي وو او چې وطن د بدو حالاتو سره مخ نه شي. تشکر. زما یو تذکر د دغې خبرې چې مالې دا مهمه ده، زموږ دوستان پاتې نه شي. تابع صاحب یو تاسو به لطف وکړئ، خو ډېر لنډ راشه په اعلیحضرت مرحوم ظاهرشاه باندې. خدای دې وبخي، جنت نصیب. موږ بله برخه کې د افغانستان په استقلال باندې غواړو چې ډېرې خبرې ولرو، یعنې یو 20 دقیقې د اقل باید موږ په دغه مسله باندې وغږیږو. بله صاحب، سلام ټولو مشرانو ته، کور ودان. رښتیا هم زه په خپل نوبت کې باید دا وایم چې د مشرانو باید ستاینه وشي. درسته ده چې د وخت په کتو سره کله ناکله ځینې جغرافي ناخوالو سره مخ کېږي، ځینې جغرافي ښه کسان لري چې هغه کولی شي خپل ممالک او خپل مملکت، خپل خلک، خپل هیواد دا وژغوري له ناخوالو څخه، چې په رښتینې توګه هم که سړی ظاهرشاه یاد کړه د ده په 40 کلنه دوره کې سره له دې چې د موږ په منځ کې د ډیورند کرښه راکاږل شوې وه، د سني او د شیعه مسله د موږ په سیمه کې عملا یعنی عقبه افغانستان و چې په دې کې موږ وساتلو او د دې جرأت چا پیدا نه کړ او څوک د دې جوګه نه شول چې په افغانستان کې دننه د ایران او د عربانو ناخوالې په افغانستان کې دننه چې یعنی ګوتې ورته لکې شوې وي چې تر څو دلته په دغه جغرافیه کې
خپل سیالداري وکړي له دې څخه وژغورل. نړیوالو جګړو کې هم په همدې ډول افغانستان بې طرفه پاتې شي، دا هم د ظاهر شاه د وخت یو ستر کار کېدلی شي چې سړی هغه باید یاد کړي. کریمزي صاحب د اساسي قانون یاد کړي. اساسي قانون یو له قوي ترینه نسخو د وخت چې د جمهوریت په وخت کې هم هغه پلی شو او حتی په نړیواله کچه دغه اساسي قانون ته په ډیره درنه سترګه کتل کېدل چې په هغه کې ډیر څیزونه د افغانستان جغرافیې ته په کتو سره هغه اقوام چې دلته ژوند کوي او اوس په څلور د ولایتو باندې دغه جغرافیه په نړیواله کچه پیژندل شوې ده. ټول خلکو، قومونو، مذاهبو دلته پکې ځان پیدا کړی او کرکه ویره د خلکو په منځ کې نه وله. په ډیر شاید مات سره وتواني ظاهر شاه په خپل دوره کې د دغه مسایلو ته چې سره له دې چې دنیا کې د حرکتونو را پیل شوي و، هم کله چې آتا ترک او امان الله خان غازي که سره یاد کا دغه ټول د حرکت په نړیواله کچه باندې همداسې را پیل شوی و. خو دغه ټولو ټکو ته په کتو سره د تجربه درلودله، سره له دې چې په پیل کې دی ډېر سنې ټیټ و، له عمر څخه ټیټ و، د زده کړو دپاره لاړ، خو د ده د کورنۍ مشرانو د ده دغه د واکمنۍ تر شا یې لاس درلود. ویې نه غوښتل چې جغرافیه په ناخوالو کې او هغه مذهبي کرکو څخه چې په کراتو له بده مرغه دلته په افغانستان کې دننه چې هغه ته سیاسي دین یا سیاسي اسلام وایي چې هغه څخه ګډ ناوړه انځور ترلاسه شوی و چې هغه غازي امان الله خان وپرځول، صاحب عبدالله خان په واک کې ناصر عبدالله خان یا کلکاني یادوم. دغه ټولو ټکو ته که سړی ځیر سي، سړی ویلی شي سره له دې چې هغه په سیمه کې نور هیوادونه ډیر ښه وټوکېدل، هغه خپل پیداوارو څخه په دنیا کې چې هغه څه معمول دي ښه وځلېدل، یعنی ډیر څه یې لاسته راوړل. د حرکت لږ سلوک هم و، هغه د ده عمر ته که سړی ځیر سي د دغه یوه برخه د عمر و چې دی د زده کړې لپاره د باندې لاړ، اما خلک یې په سوله کې وساتل. دا ډیره مهمه مسله وه. مذهبي کرکه چې اوس موږ سره لاس و ګریوان یو چې تر ګرده موږ تاسو څخه قرباني اخلي، که هغه فزیکي وي که هغه فکري وي، چې تر اوسه موږ تاسو په دې جنجال کې ښکېلي او ورځ تر بلې حتی د جغرافیې د ډېر ستر خطر ده. له دغو څخه چې دغه که سړی یاد کړه ډېره غټه مسله ده. او په ضمن کې دغه حرکت هم که ده پیل کړ چې هغه د زده کړو مسله ده، اقتصادي پرمختګ و، دا ډیره غټه لاسته راوړنه چې د په وخت کې وسوله. کرا ډیر ښه قدمونه کېښودل کېدل. فقط یو چیز ته چې د ما پاند باندې چون زه دغه وخت سړی نه یم، د ما عمر نه ایجابوي، خو هغه تاریخ څنډه ته که سړی لاړ سي، یو شی د ما پاند باندې چې ښه نه ول هغه دا و چې دغه نیابتي ډلو د ده په وخت کې تقریبا ځان ښکاره کړه که هغه هم د ده د کورنۍ فکر کوم یا هم د ده انسانیت و چې ده ونه غوښتل د خلک زندانونو ته کړي، او حتی د لکه په د موږ تاسې په ګاونډ کې چې وینو چې دا 40 کال تاخوندان د تا په ګاونډ کې حاکم دي، که څوک سر پورته کوي په هغه باندې حکم د اعدام صادروي، تر څو د دوی مملکت ته، د دوی حکومتولۍ ته، د دوی خلکو ته زنګ د خطر ونیسي. دغه احتیاط څخه که ده کار نه وای اخیستی، د افغانستان په جګړه کې نه ښکېل کېده. خو دا هم زه فکر کوم دا د ده په کورنۍ تربیه پورې اړه لري چې ده ونه غوښتل د افغانانو وینې توی سي او افغانان بندخونو ته سي، دوی ته ازادي ورکړل سي. دغه ازادۍ څخه د موږ هیواد چې نیابتي جګړو ته سینه خلاصه کړله، ناوړه ګټه پورته شوله او له بده مرغه افغانستان تر اوسه پورې ارامه ساه نه باسي. خو بیا د همدای خدای وبخي تر همدغه ځایه دغه نه د ما زده ورې چې د ده په هکله زه وایم د کریمزي صاحب خبره چې د موږ خوله دونه غټوالی نه ایجابوي چې د په خوله کې هغه لوابي چې د ظاهر شاه په هکله باندې ډېر نظریات ورکړو. مننه. ډېر تشکر کوم، ډېره مننه. دا خبر صحیح ده، الله پاک دې وبخي، جنتونه نصیب شه. اعلی حضرت د افغانستان دپاره یو لوی غنیمت و، یو طلایي دوره وه. بدبختانه د یوې دیموکراسۍ په راتګ سره چې موږ د هغې په ارزښت پوه نه شو، د دیموکراسۍ د راتګ سره د هر کله و هغه په دغه کې ازبکي کې ده که په ترکمني کې یو مثال د متل لري وایي چې هر کله و بیرخیالې، نو د هر چا په سر کې د پادشاهۍ د نشې هغه دود ورننوت او هر ټولو خلکو دا خوبونه شروع کړل چې زه باید پادشاه شم او دیموکراسي ده او دا شم هغه شم. چپیانو او اخوانیانو دا وطن د دغه نن ورځې چې موږ څه مشکلات لرو، دغه دواړو دا وطن د دغه ټولو شیانو سره مخ، او دا د هغه د دیموکراسۍ دغه او کله چې دیموکراسي په ګنګه خوا باندې روانه شوه، ډېر خلک په پادشاه دا اعتراض لري چې پادشاه قانون اساسي چې جوړ دغه د احزاب قانون چې جوړ شوی و هغه توشیح نه کړ،
هغه وخت په هلکتوب کې موږ هم په دغه خبرو نه پوهېدو چې والا پادشاه خو ډېر بد کار وکړ، ځکه دا قانون یې توشیح کړی نه دی او قانون نه و دا او دا او دا. نن پرې موږ پوهېږو چې پادشاه د ټولو خلکو نه هوښیار و. اولین قدمونه د دیموکراسۍ وکاته چې کاږه دي، امضا یې نه کړه دا قانون او دا یې توشیح نه کړ. دا د ده سیاسي درایت و، دا د ده سیاسي تدبر او پوهه وه. هغه پرې پوهېدو، موږ پرې نه پوهېدو. په هر صورت باندې اجازه ده یو خبره کوم خادم صاحب. بله مهرباني. دغه لومړی قانون د اساسي د غازی امان الله خان په وخت کې په 1401 کال خورشیدي کې دا جوړ شو چې بیا تصویب هم د اساسي نظام نامې په نامه باندې په 10 د هود دغه کال په ننګرهار کې چې 802 استازو د ټول هیواد ګډون کې لرلو په تصویب ورسېدلو. بخښنه غواړم دا یو هغه چې ما وویل. نه خواهش کوم نه موږ زه دغه په باب غږېدم د اعلیحضرت ظاهرشاه دغه د احزابو په قانون باندې زما تبصره وه، په هغې غږېدو. نو د دې قانون د نه توشیح کېدو یو لوی عامل دا و چې پادشاه دا شی توشیح نه کوو، د احزابو موجودیت په افغانستان کې د یو قانون په وسیله باندې رسمي نه کړ، مګر ده په دې خبرو سترګې پټولې، چا سره یې غرض نه کوو. حکومت خلکو را پاڅېده، چا به د الله اکبر نارې والې او چا به هورا ویل. د هورا او الله اکبر په منځ کې جګړه تر ننه روانه ده او ملت پکې تکه تکه شو، افغانستان پکې خراب شو، کابل پکې دړې وړې شو، 45 زره که 45 زره کابل خاریان پکې شهیدان شو، ولږه فقر، تونده، مرض، چور، چپاول، بېناموسي دا ټول پکې رواج شو. په یو کابل کې 8 سلطنتونه جوړ شو. په کوټې سنګي کې یو پاچاهي وه، په دارالمان کې بله پاچاهي وه، په دیمزنګ کې بله پاچاهي وه، په کارتیچار کې بله پاچاهي وه، په خیرخانه کې بله وه، په شهرنو کې بله وه، په شاه شهید کې بله وه. دا ټولې پادشاهۍ وې، نیمه پادشاهۍ وې. هر قومندان او هر سالار د خپل ځان لپاره پادشاه و چې څه یې زړه غوښته هغه یې کول. د دې دورې پورې او دغه حالت پورې ما ډېرې ټوکې لیکلي دي چې راسره دي راسره، او هغه یوه بیا زه ووایم د هغې نه به د افغانستان حالت تاسو ته معلوم شي. هغه دا وه چې د نادرخان په قبر باندې 3 نفره په یو سنګر کې پراته دي، د چمن حضوري او د استقلال منار چې دا ځایونه د نظارت لاندې دي. دا یو دی بل ته وایي په دوربین کې ګوري، هلته وایي یو سړی پیاده روان دی، لاس کې ډېر یو ښایسته ساعت دی، خو زه ورته ډېر لرې و دا ته نه څنګه واخلو. دا خو اسانه ده، زه بیا ولم ته لاړ شه ته نه راوړه. د یو ساعت دپاره سړی ولي، دا ټوکه ده. یو بل ځای یو سړی په مرادخانیو کې یا د باغ علي مردان په کوڅو کې تېرېږي، د یو مکتب د مخې نه چې یو سړی لګی دی، چکش او اسکنې مسکنې او دا شیونه ورسره دي، او د مکتب یوه دروازه ده دا راوباسي. سړي ورته ویلې ولې وباسي؟ وروره دا خو مکتب دی، د دې دروازه څه کوې؟ ویل لرګي نه لرم. ویل خو زه لاړ شه هلته خرابې دي دي چېرته د بل مکتب نه یا د بل کوم بل ځای نه یو لرګی مرګی راوباسه خپل کور ته یې یوسه. ویل هېڅ شی هم نه دي پاتې، ټولې وړې د دغه یوه دروازه پاتې ده. دا زموږ د چپ و راست تصویر دی. منم یو څه زه درته ووایم که خادم صاحب په بخښنه غواړم په ډېر درنښت سره، دا تېر څه لوبې چې افغانستان کې ترسره شوي دي دا اوس خوشبختي نه راولي. موږ باید د هیواد راتلونکي د خوشبختۍ لپاره هڅې وکړو، او دغه مسایل چې دي واقعیت درته ووایم چې هره ورځ په دې خبرې وي، هغه خو خپله چې ورځې راورسېږي دا به خپله د تاریخ تورو کندو ته وسپارل شي. بالکل در سره موافق یم عزیزی صاحب، ستا خبرې بالکل صحیح دي. او موږ د مراحلو په تعریف کې یو ډېر دغه لرو، څه ورته وایي، یوه وړه جمله لرو. هغه موږ تاسو په پښتو کې نه پوهېږم څه ورته وایو، متل ورته وایو، متل خو نه دی. هغه داسې وایي چې وایي آینده نامعلومه ده، ګذشته تېره شوې ده، هغه تاریخ دی، اوس به په اوسنۍ زمانه غږېږو. دا ډېر رښتیا ښه خبره ده. موږ په آینده نه پوهېږو چې څه پوهېږي، تېره زمانه شوه تېره شوه، خو زه په دې عقیده یم چې تېره زمانه د راتلونکي جوړونکې ده.
تېره زمانه کې چې څه تېر شوي دي هغه په راتلونکي باندې ډېر تاثیر لري. همدغه تاثیر دی چې موږ پرې دغه تبصرې کوو. په هر صورت موږ راځو د خپلې خپرونې دویمې برخې ته. فقط لس دقیقې یا 15 دقیقې وخت ورته لرو او هغې باندې به وغږېږو چې هغه د افغانستان د استقلال تجلیل دی او د افغانستان د استقلال د ازادۍ د اخیستلو د جشن ورځې را روانې دي او په دې به یو څو لنډې خبرې وکړو. په دې باب باندې چې موږ خو ډېر مطالعات کړي او کتابونه مو ولوستو، تاریخونه کې مو ولوستو، د خلکو خبرې مو واورېدې، د مشرانو بیانې مو واورېدې. اعلی حضرت امان الله خان غازي د افغانستان د استقلال محاصل او د استقلال اخیستونکی زړور او زمری پاچا و او د ده په باب باندې خو ډېرې تبصرې شوي دي. خلک داسې وایي چې اعلی حضرت امان الله خان د استقلال د اخیستلو د آیډیا او نظریه د محمود طرزي چې د ده خسرو د هغه په وسیله باندې دته تلقین شوې ده او دې ته هڅول شوی دی چې یو محمود طرزي او بلې مور دغه دوه کسانو د تلقین کې چې ته کله پادشاه شې ته به د وطن ازادي اخلې. خو خبره داسې نه ده. د ده نه مخکې پلار یې حبیب الله خان دوه ځلې د انګریزانو سره په ډېر جدیت باندې دا خبره طرحه کړې ده چې د افغانستان استقلال په رسمیت وپېژني دا خلک. امیر حبیب الله خان د دې دپاره په مذهبي ټولنه باندې ډېره سخته اتقا وکړه او ملایان، مولویان او مذهبیون، روحانیون دا یې ډېر تشویق کړه چې دوی په کورونو کې، په مسجدونو کې، په کلو کې، په ولسونو کې د افغانستان د استقلال تبلیغ شروع کړي. د دې هدفونو دپاره د امیر حبیب الله خان په وخت کې 10,000 ټوپک هم د افغانستان سرحدونو ته لاړل او ته یې وویشل دا شی ده. او په دې نهضت کې خپل امان الله خان غړیتوب لري. د همدغه ملایانو او د همدغه روحانیونو ترڅنګ د افغانستان د استقلال په غوښتنې په نهضت کې امان الله خان غړی دی، پکې دی او د دې نه زده کړه وکړه. زما په عقیده باندې اصلي د استقلال طلبۍ زړی د ده پلار امیر حبیب الله خان د امان الله خان په سر کې ایښی دی. دا چې بیا په تاریخ کې څه پېښ شوي دي دا بېلې خبرې دي، خو اعلی حضرت امان الله خان اوس وفات شوی دی، الله دې وبخي. زه فکر نه کوم چې د افغانستان په تاریخ کې به بیا دغسې یو ملي زعیم را پیدا شي چې هغه د دې وطن په پیشرفت د دې وطن په هر فرد باندې دغسې مین وي لکه لیلا او مجنون. خدای دې وبخي. ګرځیوال صاحب تا خبرې ونه کړې په اعلی حضرت ظاهرشاه باندې که په د استقلال د لمانځنې په باب باندې که موږ ته څه وایې دا زمونږ لیدونکي هم ستا د خبرو څه دي؟ مهرباني. سلامونه او نیکې هیلې د لوی او بخونکي خدای په نامه او د څاروان د نننۍ خپرونې ټولو ګډون کوونکو ملګرو لیدونکو اوریدونکو سلامونه. زه 2 خبرې کوم. د ظاهرشاه په هکله هغه د خدای وبخي زموږ پاچا او یا د دې هېواد پاچا او هر تاریخي پړاو خپلې پیښې او مثبت او منفي اړخونه لري. په هغې رښتیا هم چې ژور بحث پکار دی. زه کله لا په دې فکر کې یم چې یاره آیا دا زموږ وظیفه ده ځان لکه نه چې د وړې ډلې په حیث باندې د داسې ملي ارزښتونو نمانځنه وکړو که دا د حکومتونو وظیفه ده، ځکه چې دا خو ځان له زما پاچا نه و یا ځان له ستا پاچا نه و بلکې د دې ملت او د ولس پاچا و. نو دا ولس باید په خپل تاریخي پړاوونو نمانځلو کې راتلونکو نسلونو ته هم یو ریکارډ پرېږدي چې ولې موږ دا نمانځو. نو په کار دا دی چې په افغانستان کې متاسفانه چې تر اوسه پورې داسې ملي حکومتونه نه دي راغلي چې د خپلو تاریخي پړاوونو په هغه پیمانه باندې ستاینه او قدرداني وکړي چې کوم په کار او د همدې خاطر نه زموږ او ستاسې ملي ارزښتونه د خپو لاندې کېږي او دا ډېر د ناخوالې او د افسوس ځای دی. دا د ظاهرشاه په هکله باندې. دویم دا چې د استقلال خبرې داسې دي چې هغه هم دا تاریخي پړاو دی او صحیح ده، دا د افغانستان ویاړ دی، افغانستان او تاریخي ویاړ دی او د ټول ولس ویاړ دی. دا چې ولس په هغې وخت کې هم د مثال په توګه دومره ذهني او فکري دومره پرمختللی نه و، رسېدلی نه و
او ډیرو وړو وړو ناکاردو او ډرامو پکې دومره زر نادوده کارونه وکړل چې د خپل مسلمان پاچا او د مسلمان ښځې نه یې په ډیر کم وخت کې کافران یا داسې خلک جوړ کړي چې هغه د هغې اسلامي او پښتني ټولنې سره توافق نه کاوه. دا معلومیږي سړي ته چې ګوره په هغې اگر چې تر اوسه پورې یو پیړۍ ووتله، زیاته ده یو پیړۍ نه ووتله، خو بدلونونه یا تحولات او دا پیښې په داسې پړاوونو کې په مخ په وړاندې ځي چې غټ غټ مثبت بدلونونه په حقیقت کې پکې نه راځي. په کار خو دا وه چې موږ او تاسې د دې تیرو تاریخي پړاوونو نه زده کړه وکړو او زده کړه په دې معنا باندې چې کم چې موږ په تیرو یوه پیړۍ یا یوه نیمه پیړۍ کې استعمال کړي دي او د هغې د ناخوالو نه موږ نن رنځ وړو یا ملت او ولس ترې رنځ وړي، بلکل د هغې په ګوته کول پکار دی او په هغې بیا بیا تینده خوړل درست کار نه دی، د پوهې کار هم نه دی، علمي کار هم نه دی او هیڅ معقولیت هم نه لري. نو زده کړه په دې معنا ده چې موږ او تاسو په خپلو تاریخي پړاوونو کې که هغه مخکیني ظاهرشاه وخت او که د امان الله خان وخت صحیح ده ناکردې وشوې، ناخوالې او ستونزې راله، مشکلات وو، خو موږ له اوس په کار دی او په هغې کې په دواړو پړاوونو کې زه خپله د کله کله داسې فکر کوم چې په هغه ډېر اوږد وخت و، د ظاهر خان وخت هم تقریبا 2-4 کاله ډېر اوږد وخت و، په هغې کې صحیح ده تر یو حده پورې نیمه دیموکراسي او کارونه وشو چې د قدر وړ دي، ستاینه پکار وه، خو نور ډېر بنیادي کارونه هم کېدلی شو او ډېر اوږد وخت باید شوی وی ونه شولو. خیر په خپل ځای کې خو د امان الله خان په وخت کې هم لږ وخت بیا هم هماغه بعضې شیان تکرار شو چې تکرارېدلي بلکل نه دي په کار. او که سړی د اوسني حالت ته وګوري ډېر د امان الله خان د وخت سره اوسنی حالت هم ډېر څه توپیر نه کوي. په هغې وخت کې هم خلک را پیدا شولو او د امان الله خان نه او یا د امان الله خان د مېرمنې نه او یا د ښځو سبق ته لیږل ترکیه او یورپ ته یو قسم قصې را پیدا کړي چې هغه اوس هم لکه همدغه یو حال ته چې سړی ګوري سړی سره مشابه کولی شي. یعنې موږ په دې یوه پیړۍ نه زیات وخت کې دومره فکري بدلون نه دی کړی چې اقلا بعضې شیان ومنو او هغې ته د پای ټکی کېدو. کله ګناه په ټولنه اچوو، کله په ځان ګناه اچوو، خو اوسه پورې نه ځان پوره په ګوته کړ او نه ټولنې کې هغه نیمګړتیاوې په ګوته کړلې او اکثره وخت ځان ته بیا په چټکۍ بیرته وباسو چې یاره دا زما کار نه دی او دا د چا کار دی او دا خو حکومتونه داسې راله او پلانې راله، ګاونډیان هم ملامت او نړیوال هم ملامت، خو موږ خپله چېرته یو په اصل کې. لکه زادر صاحب یو شي ته اشاره وکړه او دا حقیقت بلکل هم دی هم داسې چې یاره دا تیر خو تیر شو، په موږ باندې ډېر په سختۍ او په کړاوونو باندې تیر شو، خو دا چې تیر شو او موږ ویو چې ډېر په سختۍ او کړاوونه تیر شو، دا کړاوونه اقلا موږ باید په نښه او په ګوته کړو، 1 2 3 او 10 او یا د دې نه زیات، خو دا کړاوونه باید تکرار نشي او نه یې موږ تکراروو، ځکه چې په دې باندې موږ ځان هم خراب کړ، ولس هم خراب کړ او موږ نه ځان او ولس دواړه یو نیمه پیړۍ شاته وغورځول. د دې ذموار اوس څوک دی؟ په اول قطار کې موږ په خپله یو، ځکه چې موږ چې کوم شیان په ګوته کول د هغې دپاره بیا موږ دنده او ذمواري په غاړه وانه خیستله، نو چې وانه خیستله بل څوک د بل چا څه حق دی چې راځي او زما او ستا د ترقۍ او ابادۍ دپاره به ذمواري او دندې په غاړه اخلي؟ هېڅوک یې دله نه کوي. موږ کې یو ذهن پیدا شوی دی، زه په افغاني ټولنه کې یا پښتني ټولنه کې وایم چې ټول عمر پیتاوي تناسو یا دعاګانې کوو او یا وایو داسې فکر کوو چې بل څوک به موږ له راځي او دا وطن به آبادوي. زه دلته په ضمانت سره لیکلی ویم د خپل 50 کالو سیاسي تجربې په بنیاد هېڅوک هم په خدای کې تاسو له راشي چا څوک دلته راغلی هم دي هغه دنه استفاده کړې دي او تللی دي او تا مقه پیتاوي ته ناست او بیا به هم ناست دی، که ځان دې هوښیار نه کړ، ځان دې پوه نه کړ او په ځان کې دې حقه باور او اعتماد خپل نه کړ، د خپل تاریخي رسالت په بنیاد باندې کوم چې ستا نیکونو خپل کړی و، تا چې امپراتوریګانې کولې او تا چې هېوادونه غټې غټې سیمې قبضه کولې او تر ولکې لاندې راوستلې، هغه ګنې ته بل څوک وي،
یا ستا پلار و یا ستا نیکه او یا ستا غور نیکه و ته اوس د هغو بچیان مشې نو ته ولې دا غیرت او همت کم ځای کې پرېښوده پیتاوي ته دې پرېښوده دا ټول دغه شیان دي چې په دې باندې ځوان کول ته واقعا غږ پې کوو چې راویښ شئ را بیدار شئ او همدقسې وړې وړې ډلې ټپلې د دې جوګه کېدلی شي چې راتلونکي کې د خپلو درنو مشرانو عزتونه او شملې بیرته هغه حیثیت او ځای او مقام ته راورسو کوم چې زموږ او ستاسې پخوانې تېر عزت او مقام خدای هم ژوندي لره. ډېره مهرباني ګرځوال صاحب، ډېر تشکر کوم. څومره ښایسته جمله. په تېرو سلو کلونو کې موږ هغومره سیاسي شعور ارتقا نه ده کړې چې باید کړې وي. یو واقعیت دی او رښتیا هم موږ نور ملامتوو همیش. او د ګرځوال صاحب د دې خبرې په تایید باندې زما یوه قصه را یاده شوه. کرمجی صاحب به راپورې خاندي وایي چې هرې خبرې ته ته یو داستان لرې او قصه دې ورته لرمه. تابع صاحب تا ته راګرځم د قصې نه وروسته. دلته موږ یوه لویه اتحادیه لرله په کاناډا کې د افغانانو د اتحادیې په نامه باندې چې په جهان کې د دغوندې قوي متحده او یوه ملي اتحادیه نه وه هېڅ کله نه. یو په ډېرو مهمو ملي مسایلو باندې هلته کانفرانسونه کېده. زموږ یو لوی تالار لرو، د اتحادیې تعمیرونه وو، تالار یې وو، د مسجد وو، څه په هر صورت. نو یو کانفرانس په یاد مې دی چې د شو کانفرانس یو سپین ږیری په دې تورنټو کې موږ لرو، ډېر معزز سړی و، ډېر وطن دوسته سړی و. نو ده به په هر مجلس کې یو شعر لوستو. نو دا راپاسېد یو شعر یې وویلې په دري باندې، ویل چې خدایا تو وطن ما را جور کنی، خدایا تو وطن ما را گلستان کنی، خدایا توی را گم کنی، خدایا تو را بیاری، خدایا اتو کنی، خدایا اتو کنی، خدایا اتو کنی. دا شعر را خلاص نه و، زه ورته ورپاڅېدم، ما ویل وروره دا وطن خو موږ او تاسو په ګډه وران کړی دی، اوس یې په خدای جوړی، خدای د بندګانو کار نه کوي، خدای دی هغه خپله خدایي کوي. ولې ما له دغه نه غواړې چې راشي ستا وطن جوړ کړي؟ دا خو ما او تا وران کړی دی. زه د ګرځوال صاحب دا خبره بالکل تاییدوم چې دا موږ چېرته وو چې په خلکو باندې پړیا شو. تاسو ټول دې زموږ ټول لیدونکو سره د خدای نیکۍ وکړي، الله دې ټول ښاد او آباد او خوشحاله لري. تابع صاحب راګرځم تاسو نه د دویم ځل ستړي مشي په وینا باندې د افغانستان د استقلال په باب باندې چې په آینده یو څو ورځو او اونیو کې به خلک په دنیا کې نمانځي، غواړم ستا نه څه خبرې واورو. بله کور ودان د ما په اند باندې ګوري د استقلال، ازادي، استبداد او استعمار کم فکر کړي دا شنونکي کارپوهان او هغه څوک چې په سیاسي بحثونو کې یا برخه اخلي او یا څه پیلي کې دوی دغه مسایل ټول په یوه جمله کې یا په یو بحث کې تل سره یو ځای کوي، یادوي. د دغو ټولو لپاره کم فکر کړي په یو خو سیمهییز هیوادونه دي، سیمهییز قدرتونه دي چې لکه افغانستان، بنګلادیش، پاکستان، د غریب هیوادونه یا یمن که سره یاد کا، عراق یا په افریقا که سره په ټول کې یاد کا، دا هغه هیوادونه دي چې دا ځپل کېږي د سیمهییزو هیوادونه او په ټول کې بیا ستر قدرتونه دي چې هغه نړیوال دي. په دغو ټولو کې هغه هیوادونه خپل زور، قوت او جبته یعنی هغه اقتصاد که سره په ټول کې وای دغه ته په کتو سره ځان پکې پیدا کولی شي چې د خلکو سترګو ته خاورې شیندل او کینه او بغض او خپل عقده سړی په سیاست کې خلکو ته نه یو ځای کوي. په خاطر د دې چې هغه که تاسو فکر کړئ تاسو به بستر چمتو کوئ، تاسو به خپل خلک مطالعه کوئ، خپل سیمه به مطالعه کوئ چې په کوم حکومتولۍ نسخه کې خلک سره راټولیږي او د خلکو لپاره د حکومت نسخه عملی بڼه پیدا کولی شي. چې پر ډېری هیوادونو کې دا اوس هم شاهي نظامونه شته، شاهي مشروطه شته چې هغوی خپل خلکو ته کتلي دي، خپل خلک یې په هغه بستر کې په هغه نسخې په بڼه باندې په یوه ذات کې سره راټول کړي دي او حکومت پرې کوي. چې موږ تاسې جاپان یادولو چې جاپان ګورې شپږ ډېرې قوي کمپنیانې دا اوس د موټرو لري، خو دا اوس هم د امریکایانو اړیه هلته شتون لري او پیسې ورکوي تر څو د جاپان حدود عربیه تر خطر لاندې ران نه شي. په همدې ډول سره که جنوبي کوریا یاد کړم، دا اوس په جنوبي کوریا کې د امریکایانو
اړیدي او دوی پیسې ورکوي تر څو د دوی حدود حربیه وساتي. جرمني همداسې ګوري، دا قوي قوي هېوادونه دي چې شپږو کمپنیانې د موټر لري او د دوی موټر په دنیا کې د جرمنانو هر څلور کاله بعد چې د موټرو نندارتون کیږي دوی لومړی یا دوهم مقام تر اوسه پورې د دوی څخه چا نه ده ګټلی، ځکه چې دوی پوهېږي چې دوی جګړې وکړلې، نړیوالو جګړو کې دوی ښکېل سول، جرمني نه غرامت واخیسته فرانسویانو، اقتصاد ضعیف شو، په پیسو باندې ماشومان لوبې کولې. نو دغه ټول هغه مسایل دي چې سړی باید خپل خلکو سترګو ته خاورې ونه شیندي. هغه چا سره چې نسخه د حکومتولۍ وي، واک ورسره وي، دوی باید دغه عقدو ته کشا کړي او دوی پوه شي چې د دوی زور څونه ده، توان یې څونه ده، د دوی په کوپړه کې څه شی شتون لري. زه فکر کوم که دغه ټول سړی راونغاړلی سي، بیا دوی کولی شي چې په پیل کې امنیت ده، کار ده، زده کړې دي، دنیا کې هغه سیالدارۍ کې که ته ځان پیدا کړې، دغو ټولو څیزونو ته به ګورې، بیا به ته د استقلال او د ازادي څخه ازادي او نعمت ده. اوس په نړیواله کچه باندې درسته ده، پخوا امپراتوریانې ولې، پخوا امپریالیزم حاکم په دنیا کې، اوس سره له دې چې اوس هم لږ بازار د پردو تر شا سته، اما عملا د امپریالیزم د پیسا هغه دیوالونه رنګ سول او دنیا ته دا وښودله چې اوس امپریالیزم نه چلیږي. سره له دې چې په افریقا کې دا اوس فرانسویان مسلط دي، داسې افریقایان ځان نشي پیدا کولی، سره له دې چې دوی ډېر پیداوار لري، نفت لري، سره زر لري، په همدې ډول ښې جغرافیې لري، الماس د دنیا د دوی سره دي، اما دوی په کراتو کراتو د دوی هغه هر څوک چې راجګېږي چې غواړي ازادي استقلال ترلاسه کړه، هغه د همدغه امپراتورانو یا دغه زورواکو هېوادونو په خاطر چې دوی ځان نشي پیدا کولی په سیاست کې په ډېر اسانه بیه په نښه کېږي او دوی همداسې غریب پاتې کېږي. چې همدغه راګرځي د موږ په مملکت کې هم چې موږ له بعده مرغه پوچ سیاست کوو او کله دین، کله ژبه، کله قوم، کله سمت تارګیټ کو او له دې څخه ناوړه استفاده کوو او خپل خلک قرباني د اهدافو ګرځو. زه فکر کوم که دغو ټولو شیانو ته موږ شا کړو او کرا خپل زور ته وګورو او سیمو ته، سیاستونو ته وګورو، موږ کرا ځان پکې پیدا کړو او همداسې کرا مرحلهوار قدموار چې ډېر واړه هېوادونه دا اوس ده چې 2 میلیونه، حتی په اروپا کې مملکت څه 15,000 نفوس لري، خو د خپل ځان جوړ کړی ده، هېڅوک هغه استقلال ته، ازادي ته ګوتڅنډنه نشي کولی، په خپل سیاست کې خپل حکومتولي کې خپل خلکو ته آرامه زمینه مساعده کړې ده. زه فکر کوم چې خلک ازادۍ ته احترام لري، خلک استقلال هم غواړي، خو د دې لپاره به ته بستر جوړې. نو ازادي، استقلال یو نعمت ده، خو په شرط دې چې هغه چا سره چې واکي دوی دغه په خپل خلکو کې را پیدا کړلی شي، چې چا سره چې دا اوس زمام د امورو ده چې هغه کسای طالبان یاد کا. زه فکر کوم چې په یوه مسله باندې دوی ډېر ناکامه دي او دوی غلط باور په خپل منځ کې چې دوی لري او عقدوي چلند له خلکو سره کوي، دا خپل همدا ازادي تر سوال لاندې راولي، تر پوښتنې لاندې راولي. سره له دې چې هلته امنیت شته، اما امنیت په د بعضې خلکو خبره ده، په پښتنو او د فارسیبانو د موږ تاسې جغرافي د سیاسیون چې کله یو جمله یادوي هغه د ما ډېره خوښېږي چې په هدیره کې هم امنیت شته، اما د امنیت ترڅنګ او فردي ازادي چې اوس 21مه پیړۍ ده، په دې کې خلکو ځان پیدا کړی، هلته عملا 2-3 نسخې د حکومتولۍ په د معاصر تاریخ کې خلکو تجربه کړې چې ټول خلک لکه زادي صاحب یا ګردیوال صاحب چې د موږ مخاور سپینګیري دي، دوی عملا د حکومتولۍ نسخې لیدلې دي او دوی تجربه لري چې په څه ډول دا ناکامه سولې دلته ونه چلېدلې. نو دغه ټول هغه مسایل دي که سړی ورته یاد کړه بیا خلک پکې ځان پیدا کولی شي. نو د خلکو دپاره دغه رقابت که ته کوې یا په سیاسي بازار کې ځان پیدا کوې، تر ټولو مهمه دا ده چې ته خپل خلک وپېژنې. که ته تا خپل خلک وپېژندل، ته بیا کولی شي حکومتولۍ نسخه چې هره نسخه وي، حتی د ما په اند باندې که له دې سره شاید تاسې د ما په دې نظر سره مخالف اوسئ، حتی که دیکتاتورۍ نظام هم وي، خو که ته خپل خلک پکې پیدا کولی شي، هغه د سیالانو جوګه ګرځي، هغه هم ته باید را پیدا کړې، خو په شرط دې چې ته خلک خپلو خلکو څخه مطالعه ولرې، د خپلو جغرافیې څخه، له خپل حدود حربي څخه، هغه ممالک د تا په مملکت کې د نن دغه نیابتي ډلو لپاره بازار جوړ کړی ده، د یو ته څنګه شاسي، څنګه دا ډول بیرته په یو سر راټول کړي، سره له دې چې دا اوس ډېرې کسان دي د جمهوریت هغه کسان چې له هېواد څخه لاړل ووتل، په دې وګوتڅنډنه کېږي چې دا ټول غله په فساد کې کړلو، داسې هم نه چې دا ټول په غله یا په فساد کې کړل، دا ډېر جغرافیې خلک دي، د دې لپاره هم باید بیرته بازار جوړ شي که طالبانو کې دا جوهر شتون ولري دا خپلولی شي. نو هغه عقدوي چلند که دلته په سیمه کې کېږي یا په مملکت کې دننه کېږي، زه فکر کوم که خدای مکه بیا ځلې به د موږ دیوالونه چې تر اوسه پورې ترمیم شوي نه دي، هغه پخې بیا پخې شوي نه دي، ډېر په اسانه توګه به خدای مکه بیا ځلې د موږ څخه سربازګیري وسي او یا د بل په وړاندې به وجنګېږو. نو زه فکر کوم چې استقلال او ازادي
دا یو ستر نعمت ته، خو د دغه نعمت لپاره که هغه په دین کې دننه وي باور جوړ شي د منبر له لارې نه، او که په اصلي بڼه که اوسنۍ 21مه پیړۍ کې چې هغه ډېر مسایل دي سړی یادولی شي، تل په بحثونو کې خپل وایم چې هغه فلمي صنعت، هغه تمثیلي ټوټې دي، دغو شیانو ته باید طالبان غاړه کېږدي. حتی ترانې دي دوی چې دي، خیر که دوی موسیقۍ ته دوی احترام نه لري، سره د دې چې دا غوښنه برخه د فرهنګ د په ټوله دنیا کې دا اوس موسیقي، فلم، په همدې ډول سړی د تیاتر که یاد کا، منبر، کتابونه، شعرونه، ترانې، دغه ټول شی سړی یادولی شي. که دغو ټولو ته دوی غاړه کېږدي، کرا دوی ډېر شی لاسته راوړلی شي. حتی دغه نصاب ته که دوی پام وکړي چې دغه نصاب ولې د موږ په دغه 40 کلن دور کې په کراتو تبدیل شو، او هر حکومت چې راغی دلته د خپلې ګټې په خاطر باندې داسې نصابونه جوړ کړل چې په هغه کې هېڅکله افغانانو پرمختګ د ځان لپاره ونه لید. دوی فقط وړو مسایلو باندې کې راتاو شي. ټول بیلګې دي چې سړی یادولی شي چې موږ استقلال ته باید پابند اوسو، موږ باید استقلال په معنا پوه شو. د دغه لپاره غټ فرصت په مخ کې ده. ته به کرا په خلکو کې راټوکوي، دې ته په زمینه مساعدې د دکتب له لارې نه، له لومړي ټولګي نه پیل حتی د لیسانس و ماسترۍ او د دکترا تر کچې پورې، تر څو خلک د استقلال د ازادۍ په معنا باندې پوه شي. دا خلک تر څو پوه نه شي، لکه مخکې تاسې په مقدمه کې ډېرو ټکو کې اشاره وکړله چې دا اوس هم ډېر خلک دي په مفهوم یې نه پوهېږي او همدا وایي چې د څه شي ازادي، د څه استقلال، ځکه چې دغه بازار همدغه سیاسیونو دغه کرکه جوړه کړې ده چې دوی د خپل عقدوي چلند په خاطر چې په واک کې پاتې شي، خلکو ته غلط باور جوړوي. دا هېڅکله نه وایي چې استقلال نعمت ده، ازادي نعمت ده. راځئ د دغه دپاره څنګه لاس راورسېږو، د دې دپاره څنګه موږ په انساني ټولنه کې، په دې انساني جغرافیه کې ځان پکې را پیدا کړو. که په دغو لغاتو باندې، په دغو جملو باندې خپلو خلو کې را تاو کړو او خلکو ته پکې بازار جوړ کړو، زه فکر کوم موږ انسانان یو، د غنمو ډوډۍ خورو. موږ کولی شو چې لکه دنیا کې چې دا اوس ډېر هېوادونه شته چې د موږ په ګاونډ کې دا اوس که سړی پاکستان یاد کړه، په ډېر ښه توګه باندې په ډېر لنډ وخت کې وتوانېده چې ځان جوړ کړه. سره له دې چې اوس که اقتصاد ټکنی ده، هغه د دوی غلطه پالیسي ده، اما د خلکو لپاره یو بازار جوړ کړی و په مارکېټ کې. بنګلادیش دا اوس پیداوار له کور دننه زښته ډېر شوي دي. دوی د تاسې هند په دې موږ تاسې لږ په لرې ګاونډ کې ده، په عمرو دوی مستعمره د ډېرو قوي هېوادونو پاتې شوي ول، خو نن ډېره قوي خبر کوي همدغه د کوریا جنوبي او شمالي د دواړو چې د جاپانیانو مستعمره و. تاسې تاریخ ولولئ، پرته د جاپانیانو له اجازې دوی په ماشوم باندې خپل نوم نه شوی کېښودلی، خو نن جنوبي کوریا 2 د موټرو قوي صنعتي فابریکې لري. چې حتی امریکا او کانادا کې د تاسې ژوند کوئ دا اوس کوریایي موټر خلک په بازار کې اخلي او بازار لري. نو دا ټول د شی دي چې دوی ځان پکې پیدا کړی دی او دوی کرا غواړي چې د استقلال په معنا، د ازادۍ په معنا خپل خلک وکړو. نو موږ باید خپل خلکو ته تصویر جوړ کړو تر څو دوی انځور پیدا کړي او په دې کې ځان پیدا کړي. مننه. تاوی صاحب ډېره مننه کوم ته کور دې ودان په ښکلو خبرو سره. پروګرام وخت خلاص دی، خو که تبصره لرئ یو 2 دقیقې اجازه ده خادم صاحب؟ مهرباني وکړه خو لنډ راځه. ګورې د دې څو پیړیو څو لسیزه راهیسې افغانستان او افغان ملت د لوړو ژورو بدبختیو غمي سره مخامخ. د یادونې وړ ده چې د نړۍ ستر تخمچ د پخپله انسان ده. تاسې د استقلال یادونه وکړله، هغه دا ده چې اوس باید د افغان ولس اوس په خاصه توګه د ستر ملت پښتون په دې باندې پوه شي چې دا نړیوال زموږ دښمنان چې دي او د دننه په هیواد کې دښمنان چې زموږ دي، دغه پخپله انګریزانو ولې حبیب الله کلکاني چې په پېښور کې سماوارچي و، دا یې راوستلو په افغانستان کې حاکم کړو، د نجونو مکتبونو دروازې بندې کړې، په هر کې چې تر ګلان کرلي وو دا وایي ایسته کوي او په ځای سبزیجات وکري. هغه د بعضې هېوادو چې هغه استازي په افغانستان کې شتون درلودلو د بهرنیو د سفیر په توګه، ټول هغه بند کړل. تنها یوازینی هېواد چې بند نه کړو هغه انګریزانو. بیا پس له هغه هم همدغه زما خبرې، زه د هېڅ چا نه نه ډارېږم، زه چې ډارېږم د هغه چا نه ډارېږم چې پیدا کړی یم چې هغه رب العالمین ده. همدغه شمالي ډلواله، همدغه شورای نظار، همدغه د افغانستان د تباهۍ بنسټ ایښودونکی احمدشاه مسعود او د ده ملاتړ کوونکي دا چې د افغانستان یې غوښتلو چې تجزیه یې کړي، دغو بیرته
د همدغو انګریزانو په وسیله په افغانستان کې واک ته ورسېدل او د افغان استقلالیت له لاسه ورکړل. دغه څلور لسیزو کې ستامیانو یا مثلا دا شورای نظارو څومره پښتانه وژل. زه نه پیږم چې دغه پښتون ولې نه وخیاریږي. کله به دوی وخیار شي چې په دې وطن کې دغه ناروا لوبې د څه دپاره ترسره کیږي. اوس مثلا مونږ یو متل لرو وایي چې هغه پلانی ډېر ښه سړی خو مګم ځان لپاره ستر دښمن ده. زما غږ په دې امارت اسلامي ده. امارت افغانستان کې په جغرافیا باندې حاکمې واک دې نیولې ده. د مکتب نجونو مکتبونو دروازې بندول خو ستا او د سقاو زوی په منځ کې هېڅ توپیر شتون نه لري. خو تا هم بند کړي وي، هغه هم بند کړي وو. ته ولې د دغه ستر ملت او د دغه افغانستان سره په سرنوشت نه لوبې کوي؟ دغه بدبختي به ته خپله ځان ته راوړې. وایي د خلکو زور د خدای زور ده. دا پښتون سره هیڅ څوک نشي کولی په نړۍ کې لوبه وکړي. ټول نړۍ ته معلوم ده چې دغه ستر ملت پښتون هر چا چې یرغل ور باندې کړی ده هغو چې ده دغه دوی ته ماتې ورکړې. که انګریز و، که چنګیز و، که مغول و، که سکندر و، که انګلیس و، که امریکا و، که د دوی متحدین و، که روسیه و. اوس خو زما حق په دې ټولو پښتنو باندې ده او بیا هغه سپږو ورږو باندې ده چې په دې بهرنیو هیوادو کې په افغانستان کې د همدغه جمهوریت په وخت کې همدغه د کرزي په وسیله باندې چې دغه جنایتکاره ډله په افغانستان کې واک ته ورسېدله. کرزی ملي شخصیت نه ده. که دی ملي شخصیت و د بل په کودتا کې بیا د اقل یو لس کسه پښتانه خپل ځان سره کینولي وو. نو د دې لپاره چې یو قدیر کینولی و، یو هغه څوک و زادران چې هغه خو د دې هغه هم نه لرلو، قدیر خو ته نه وتلو. اوس خو پښتانه باید په دې باندې پوه شي او طالب باید دا کار وکړي چې د نجونو مکتبونو دروازې دا ټوله نوره باید پرانیزي. دا څه جنایت چې په افغانستان کې ترسره شول، دا څه جنایت چې دغه ستر ملت پر وړاندې ترسره شول، اوس خو دا ټول ملت په دې باندې پوهېږي چې چا دا جنایتونه وکړل. زه هغه بې وجدانو ته، هغه فاسدو افرادو ته، که پښتانه دي، که تاجک دي، که ازبک دي، که ترکمن دي، که هزاره دي، دا وطن د چا ده؟ دا وطن خو د دغه ستر ملت پښتون ده. که هر څوک قبلې په قبول دي کې کني کې دا نور خو راغلل د نور هیوادونه مهاجر دي، زمونږ د سترګو تور د زړه سرونه دي. نو د دې لپاره طالب باید اوس هغه ملي کړنې په افغانستان کې رامنځته کړي تر څو دا وطن بیرته د دغو غمیزو بدبختۍ سره مخامخ نشي او د دغو غمیزو بدبختۍ څخه وژغورل شي. نو نور په دې مورد کې زه څه نه لرم. نو شریک او ګډ وطن هم دی، د ټولو هغو هم دی، خو ګډ وطن هم دی. خبره همدا نه نه، زه په دې کې زما همیشه ویلي دي ګردیوال صاحب چې ګډ وطن ده. اما که ګډ وطن وای دغه نوره قومونه همدا خپله پښتانه ولې د خپلو دغه جنایتکارو رهبرو چې دغه د کرزی ده یا مخکې د نورو قومونو مشران دي، ولې د هغو په ضد باندې په بازارو کې په ښارو کې نه راپورته کېږي؟ همدا اوس هزاره هغه کوي هزارستان، تاجک هغه کوي تاجکستان، افغان نیستم، افغانستان قبول ندارم. دا د څه لپاره؟ نو څنګه د دغو افرادو اشخاصو ملاتړ زه وکم؟ قومونه جدا دي. د قومونو په منځ کې دغه د ملیتو په منځ کې دا د قومونو جوړښتونو په منځ کې دا بدبختي چا رامنځته کړې؟ خو همدغو ډلو ټپلې رامنځته کړلې. راځه صاحب دا چې دي هغه ستا د وینا له قوله د هغې په قرار باندې دا هغه سیاسي سپږې ورږې دي چې دوی د وطنپالو ملي نهضتونو مخه نیسي، د دوی دماغ مغشوش کوي او د خپل دغه خدمت په حق کې چې خپل بادار ته کوي دا ټول معاشونه لري. تاسو به هغه ویډیو کتلی چې یوه نجلۍ راغله، هغه وویل کریمه نظیره کریمي، هغې ته وویل چې ویلې هو زه په دغه نهضت کې وم، ما دا فعالیتونه کړي دي او ما ته پیسې راکول کېدې، او چې څومره به د سختې خبرې کولې په هماغه ورځ د معاش زیاتېده. ګوره کله چې یو قوي سیلاب راشي دا خس و خاشاک ورباندې څوک د اوبو په سر روان وي او څوک د اوبو په منځ کې روان وي. دا سیلاب نن یا سبا را روان دی چې د دې سیلاب د راتګ سره به دا وطن جوړیږي، په دې وطن کې ملي یووالی پیدا ځای په ځای کېږي، په دې وطن کې به د ورورۍ او د یو بل د منلو دپاره دروازې خلاصېږي، کار به ورته پیلېږي لکه چې روان دی.
او د وطن تر ټولو غړو ترمنځ به یو صلح او وروري جوړیږي. دا انتقادات د ستا په اسلامي امارت باندې د مکتب په حق کې بالکل په ځای دي. موږ ټول طرفدار یو. دا د دې وطن په حق کې یو ظلم دی. اکه ستاسو به په یاد وي ما دلته یو چا سره مصاحبه هم کوله موږ او تاسو، او ما ورنه سوال وکړ، ما له رښتیا راته ووایه ما د ښځو د جنکو څه ګناه کړې ده چې مکتبونه پرې تړلي دي؟ دا ګناه خو یې موږ ته وښایې که نه؟ دا خو زموږ خادم صاحب ما په تېره اونۍ کې یو مثال ورکړ د جمیل ابو پاشا. جمیل ابو پاشا د الجزایر یوه پیغله وه، خو دا تعلیم یافته وه، تحصیل کرده وه. د ټول الجزایر مبارزه د فرانسې په مقابل کې د ازادۍ په خاطر یو خواته، د جمیل ابو پاشا مبارزه بلې خواته. دا د څه برکت؟ جمیله خو کومه د کلو او د بانډو جلۍ نه وه چې وزې پولې. هغه یوه دانشمنده وه. هغه پوهېده چې زما وطن استقلال ته ضرورت لري او فرانسه زما په وطن باندې استعمار کوي، باید ویې باسم. موږ هم غواړو چې زموږ د وطن پیغلې هر یوې دغسې لکه جمیل ابو پاشا شي، هر یوې دغسې وطن پرسته، پوهه، دانشمنده، دانسته شي. دې کې شک نشته موږ مسلمانان یو. موږ د اسلام اصولو ته ټولو غاړه ایښې ده، او دا دې موږ ته تاسو یې مه را زده کوئ. دا موږ دپاره ډېر پخوا دا شیان را زده شوي دي او موږ تر اوسه ورباندې ولاړ یو. د دې تقدیر په همدې باندې کوو چې موږ مسلمانان او تاسو د اسلام په نامه باندې دلته د دې وطن اداره، کنټرول او د دې وطن د ترقۍ لپاره دغه نیک نوم لاندې کار کوئ. موږ ټول ستاسو خوا کې ولاړ یو په دې خاطر باندې. ګوره خادم صاحب یوه خبره کوم، بس ډېره لنډه دا خبر کوم. د افغانستان تاریخ ته که تاسو مراجعه وکړئ، د ستر ملت پښتون د هیڅ قوم سره دښمني نه ده کړې او ټول په خپله غېږ کې ساتلي دي او د ورورۍ په فضا کې او د قومي جوړښتو کې لکه ورونه ژوند یې سره کړی ده. مګم دغه پېژندل شوي د ستر ملت پښتنو دښمنان دا چې دي، دا د منګور خاصیت لري. پوستکی بدلولی شي مګم هغه خپل ذات نشي بدلولی. د دې دپاره چې هغه ډب چې همدغه ستر ملت پښتون یرغلګرو هېوادو ته ورکړی ده، د دغه نورو اقوامو یا یو شمېر سپږې ورږې چې په دې پښتنو کې دي، دوی ته باید همداسې ډب ورکړي چې افغانستان نوره د غمیزو سره مخامخ نشي. راځه صاحب دا خبر صحیح ده. موږ د یوې مبارزې سره مخامخ یو ټول افغانان په صورت عموم. د چا په مقابل کې؟ د دغه معاشرو په مقابل کې یو مبارزې سره مخامخ یو. خو خبره دا ده چې دغه کسان چې په د ټیک ټاکونو په دې شیانو کې دا د پیسو خلک دي. دا د پیسو دپاره دا شیونه جوړوي چې پیسې وګټي د ټیک ټاک نه. د میاشتې ورته $150 راشي. د دې خلکو د دغه نظریې او د دغه نوکرانو خطرناک ترین هغه دي چې هغه کتابونه لیکي. خطرناک ترین هغه دي چې هغه په دې مسایلو باندې خلکو ته کانفرانسونه جوړوي. خطرناک ترین هغه دي چې په دغه ټلویزیونونو کې د خلکو سره سیاسي مناظرې او مبارزې کوي. دا یې ډېر خطرناک دي. د دې په مقابل کې لیکل پکار دي، د دې په مقابل کې استدلال پکار دی، د دې په مقابل کې باید یوه ډله د دې وطن خلک را پیدا شي. او زه چې دا تر کومې ورځې نه دغه جریانات ما تعقیب کړي دي، د هر یو ورځې په تېرېدو باندې دا نظریه د خلکو په منځ کې مردوده ده، مردودیږي، رنګ یې ورکېږي او دا هسې په یو خړ رنګ او آخر کې په خاورو باندې بدلېږي. دې ته به څوک ته ارزښت هم ورنه کړي. یو 3-4 بې سواده دي، د پیسو دپاره دا لانجې اچولي دي. په دې باندې کله پښتانه ورته ډېر په قهر شي. خو زه د ټولو پښتنو حوصله مندۍ ته په دې برخه کې سلام کوم. د دې د ټولو کور ودانې فقط زما یو بل غږ هم یو غږ مې په دې ټولو اقوامو باندې ده چې د دغو جنایتکارانو په نومونو باندې خاورې باید واچول شي او د خاورو لاندې باید شي. او د دې دپاره زما غږ بیا هم په دې ټولو افغانانو ده، د شمال نه تر جنوب نه، د شرق نه تر غربه پورې. ما ته هغه وخت دوی د منلو وړ دي چې دوی د حق خبرې واوري، د حق خبرو ته که کومنټ لیکي که تاییدوي وکړي. همدا اوس تاسې دا وګورئ چې د یو شمېر سپکې ورږې چې په دې خبري رسنۍ کې راځېږي، تاسې د دوی کومنټونه وګورئ چې هغه یوه ډېره کم ظرفه ډله ټپله ده چې د دوی د خبرو ملاتړ کوي او ټول افغانان یې مصروف کړي دي
هغه تلویزیونونه، هغه خبري رساني، هغه سیاسي شنونکي، څېړونکي، تحلیلګر چې د حق خبرې کوي، یو خبر ته څوک کومنټونه نه لیکي. زما اوس هم دغه غږ په دغه د څاروان پروګرام په لیدونکو باندې ده. دوی خو دې یو ورځ دا غږ وکړي چې موږ سره د یو دوه درې کسه یو ورځ راشي په دې خبر بحث کې دې موږ سره برخه واخلي او د دې وکړي. مثلا زه د ډېره نړۍ مننه کوم د ډېرې قدرمنې عزتمنې آغلې ساحره شریف نه چې هغه د هغو پیژندل شوو افرادو او اشخاصو پښتنو یا د ټولو اقوامو چې په فیسبوکو کې دي او د ملي یووالي د ملي وحدت لپاره خبرې کوي، دې ته د بریا او سلامتیا هیله کوم. دغه ټول نارینه دې راجګ شي، د دغې غښتلې پیژندل شوې مېرمنې د خبرو نه دي باید دوی هم یو څه درس واخلي. نړۍ مننه. دا ډېره ښه خبره ده. موږ دغه شخصیتونه باید رعایت کړو. خو زه دومره د دغه خبرو نه ډېر تشویش نه لرم. دا یوه خبره. بله خبره دا ده چې دا د ساروان خپرونه د دې هغه ماهیت او اصلیت د دې نه ډېر اوچت دی چې موږ اوس کینو په دې خپرونه کې یو ساعت یو نیم ساعت خپرونه کوو او د فیسبوکي کامنټونو باندې موږ تاسو تبصرې وکړو. دا ډېرې وړې خبرې دې پروګرام کې دې لپاره زه فکر کوم ځاځی صاحب ته هم راسره موافق، نور ملګري به موافق وي چې په دې خپرونه کې د داسې شیانو لپاره ځای نشته. زموږ او ستاسو په اهدافو کې زموږ مخې ته ډېر جګ او لوړ پړاوونه پراته دي چې هغې کې کږلېچونه هم شته دی، ښکته پورته هم شته دی، سپکې او درنې هم پکې شته. نو موږ چې په کومه لار روان یو ډېر نیک روان یو او زموږ کار دا دی چې دغه وطن ته خدای دغسې یو پوهه ورزیاته کړي، خصوصا زموږ په ځوانه طبقه کې چې د دې وطن په خیر خلک خوشحاله او په شر خلک خفه وي. مننه. وخت پوره ده. موږ د خپل وخت هم تقریبا یو څو دقیقې زیات وغږېدو. دا دوستان هم څوک لاړو څوک پاتې شو. ټولو ته الله نه ښه ورځ ښه شپه. ډېره مهرباني. ټول خدای په امان. ګردیوال صاحب خدای په امان، خادم صاحب خدای په امان، کریمزی صاحب تابع صاحب په مخ هم ښه. په اخره کې دا یوه خبره کومه د استقلال جشن راتلونکي هفتو کې د خدای ټولو ته مبارک کړي. موږ به یې که به نه یو چې بیا تاسو ته مبارکي درکړو او په خدای د تاسو مهرباني ټول ته مبارک. ټول ته دې مبارک وي. او افغانستان د خدای مستقل لري تر ابده پورې او انشاءالله چې دی. مننه. تاسو الله مرش. خدای په امان. السلام علیکم.